عبد الله ابن مسعود فرمای داغه نقل دی چې من المیت مړ څوک دی عجیب خبره وکړه و مړ او هغه څوک چې خلکو نه په استراحت کړي هغه دې نه شي ویل کېدی چې هغه په قبرونو کې پراته دي مړ هغه انسان دی چې کله امر بالمعروف وګوري خلکو له دعوت ونکي او منکر چې وګوري هغه منع نه کوي نو کوم انسان چې ګناهونه کوي الله عز وجل ته دغه استعداد اخلي معروف په طرف ته نه دعوت ای ولې کته دعوت کې هغه تعالی دا خبره کوي چې علیک بالنفس عبد الله ابن مسعود فرمای رضی الله تعالی عنه ان من اکبر الكبائر بلوی غټو ګناهونه ګنیلوی ګناه دادا چې ته چاله دعوت د قران او سنت ورکې هغه تعالی وشي چې خپل ځان برابر کا کور دې برابر کا ورونه دې برابر کا فامیل دې برابر کا متعلقین دې برابر کا عثمان لګي بسرګي ابن مسعود سے فرمای مړ هغه انسان دی چې معروف وګوري امر ورته ونکي او منکر وګوري رد په ونکي به دا انسان مړ دی موت څومره کړی دی راشي ډیر ګناهونه مو کړی دي پکې ډوبیو پکې ورکیو پته نه لګي په بحر لوجین د ګناهونو اعلان دی هغه دریب کې نه نوتی چې بالکل هغه بیخ او بیخ لري رسیدلی و راځي په یو شی باندې خو راځوندې کو چې انسان قران او سنت په طرف خلک دعوت کی خلق دعوت کدیره الدال على الخير كفاعله پلاني ځکه قاری صاحب دی ډیره ښه حلقه قرآن شروع کړې ده پلاني مدرسه کې ډیره ښه دوره شروع ده پلاني ځکه ډیره ښه خطبه کیږي خلک دعوت کا يهود نصارا د خپل پحشا لپاره څومره اسباب برابرې